بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. یو ځل بیا درته پښتو هیلث کیر چینل ته راغلاست وایم. واړم یو زوم د ټکی در سره شریک کړم چې ولې یو خاوند له خپلې مېرمنې سره خیانت کوي، یعنی بل ځای زنا کوي. له هغه څخه مخکې کوم زما چینل نوی سبسکرایب کړئ، ضروري سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ګونګړي علامه ووهئ. یو څو عمده علتونه دي چې نارینه د خپلې ښځې پر ځای له بلې ښځې سره جنسي اړیکې نیسي، یعنی له هغې سره زنا کوي. لومړی علت یې دا دی چې کله یوه مېرمن د خپل خاوند زیات خیال ونه ساتي. دوهم، کله چې یوه مېرمن د خپل ځان پاکوالي ته او خپل سینګار ته خاص پاملرنه نه کوي. کله چې یوه مېرمن له خپل خاوند سره د هغه په خوښه جنسي اړیکې نه نیسي. څلورم، کله چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو دوستانه رفتار نه وي موجود. پنځم، کله چې یو نارینه فکر کوي چې دا ښځه زما له ښځې څخه غوره ده. شپږم، د جنسي اړیکو په اړه ناسم پوهاوی. اووم، کله چې د مېرمنې له خوا څخه په خاوند بار بار د زنا کولو شک کیږي. اتم، د مېرمنې جدیت د هغې په شکل او شونډو باندې مسکا نه لرل. نهم، ښځې خپل اندام ته پاملرنه نه کول. لسم، د خاوند سره مینه نه کول او هغه ته زیات وخت نه ورکول. یولسم، په دغه کارونو یا زنا باندې په ځوانۍ کې عادت بد دوستان. دغه پورته 12 یاد شوي ټکي د دې لامل کیږي چې یو نارینه د خپلې ښځې پر ځای له بلې ښځې سره جنسي اړیکې غوره بولي او زنا کوي. خو باید په یاد ولرئ چې په دې ټولو مواردو کې خپله نارینه ملامت دي. ځکه ملامت دي، هر نارینه باید خپله ښځه وپوهوي چې د هغه څنګه ښځه خوښیږي، څنګه سینګار کول یې خوښیږي او په کوم ډول جنسي اړیکې خوښیږي. پوهول ورته ځکه د خپل میړه لخوا لازمي دي چې اکثره مېرمنې یا بې تعلیمه دي او یا هم په دې نه پوهیږي چې څنګه د میړه زړه لاسته راوړلی شي. که چېرته یوه مېرمنه د خپل خاوند لخوا په دې وپوهول شي چې د خاوند یې څه خوښیږي او هغه باید څه وکړي چې د خاوند زړه یې لاسته راوړي، نو هېڅکله به دا کس بیا د نورو ښځو په اړه فکر ونه کړي. بله خبره چې پورته خبرو کې مې اشاره ورته وکړه، بد دوستان دي. خو دوست مو هغه دی چې تاسو ښو کارونو ته تشویق کړي او ښو کارونو ته مو راوبلي. که هر چا زنا یا بدکاري ته رابللی، هغه مو تر ټولو بد دوست دی. اکثره کسان شاید داسې وي چې خپلې ښځې ډېرې ښایسته وي، خو دوی بیا هم په ډېرو بدرنګه ښځو پسې لګېدلي وي چې دا ناوړه کار اکثره د پورتنیو مواردو څخه پیدا کیږي. نو هر خاوند په دې مکلف دی چې خپله ښځه وپوهوي. یوه خبره بیا هم کول غواړم، شاید هغه کسان چې دغه کار کوي په دې خبره باندې به غوسه شي، خو دا ضرور ومنئ چې څوک خپله ښځه پرېږدي او په پردۍ ښځې لور یا خور پسې لګېدلي وي او کوشش کوي د هغوی سره جنسي اړیکه ونیسي، نو دوی ته به همدغه شان کسان را پیدا کیږي چې د دوی د کورنۍ د ښځینه غړو سره هم همدا شان سلوک وکړي. دلته په لیکلې بڼه یو ټوکه در سره شریکوم چې هم ټوکه ده هم پکې عبرت پروت دی. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي ضروري شریکه کړئ او که مو لا هم چینل نه وي سبسکرایب کړی، د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره یې ضرور سبسکرایب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالي په هیله، تر بیا د الله په امان.